بملومبي حضور پاک او دا امت تیری او بیا کې په پولیس سویرات تیر شي نو حدیث کې راځي وی د جنت دروازې ته به ودرېږم نو زه بیا وټاکو دې نه مخکې به دروازه بند دی زه به وټاکو د دننه به آواز وشي من هوا دا څوک دی چې دروازه یې وټاکوله د یو ټکي ترونو ټول متوجه شي دا ستاسو زموږ دپاره ډېر د فخر خبره چې زه د جنت دروازه وټکم نو ما ته به آواز وشي د دننه من ہوا کون ہے جس نے دروازہ کٹکھٹایا ستا څوک دی چې دروازه یې ووهل حضور پاک به څه فرمایي زه به ورته ووایم چې محمد و امته الله محمد دی او ملګري ورسره دی ډله ورسره نو فرشته به یو آواز وکړي بکا امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي دروازه به کولاوې د ده نه مخکې به دروازه بل چاته نه کولاوي وی د ټولو نه مخکې زه او زما امت په جنت ته داخل شو چې رسول الله مبارک په جنت قدم نیسي په خدای که څوک هم جنت ته داخل شي دا لویه مرتبه ده دا تومره د لوړې مرتبې خاون پیغمبر الله مونږ ته را نصیب کو مونږ د هغه امت جوړ شو مونږ خو دا درخواست نه کړی چې الله مونږ د آخرې زمانې د پیغمبر امتیان جوړ دا خو مونږ نه دی چا دا درخواست کړی دا د خدای پاک فضل دی او د الله پاک کرم دی رونو دا د الله مهرباني ده ګورې مونږ سره بیا د حضور پاک په امت کې یو هغه خلک دي چې د رسول الله مبارک لیدلی دی خدمت یې کړی دی صحابه کرام او صاحب مقدس نفوس دی خو لوی خلق دی لیکن تاسو ته خپله مرتبه ښه یو ځل حضور پاک وفرمایل وددت لو انی رأیت اخوانی یاره ارمان که ما خپل رونه ولیدی ارمان که مې رونه ولیدی صحابه موږ ستا رونه نه یو څه موږ ستا رونه یو که ولې مسلمان د مسلمان لور یو موږ ستا ملګري یو حضور پاک وفرمیل انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې ملګري د ملګري لویه رتبه رونه مې څوک دي الله رونه هغه دي چې لا راغلم یأتونه اوسه پورې لا لم یأتو اوسه پورې لا نه دي راغلی رستو به پیدا کیږي او زه به لیدې نیم او نالیدلې به په ما ایمان راوړي مونږ ته یې رونه ویل او ارمان یې کړی وی سیټ څنګه به پیژنې د قیامت پر ورځ به دوی دا رونه پیژنې څنګه وی هم غر محجلون من آثار الوضو وی دا اودس د اندامونو نه مخلصونه به رڼاګانې خیږي په دې به پیژنه علما زموږ وایي چې اودس د دې امت خاصیت نه دی مخکې امتونو به مو اودسونه کول خو د اودس د اندامونو نه رڼا ختل دا د دې امت خاصیت دی دا د پیغمبر مبارک برکت دی اوس که د حضور پاک شان مونږ بیانو قسم دی که ځمکه به وشلیږي اسمان به پریوځي مخلوق خدا خولې به ستړي شي قلمان به دا ټولې اونې قلمان که دا به ختم شي دریابونه ټوله سی که دا به وچه شي خو د رسول الله مبارک صفتونه به ختم نشي حضرت حسان ابن ثابت سوی های های ارس ټولې په دې یو ټکي کې ارسره بند کړي و احسن منکا لم تر قط عینی ما په دې خپلو سترګو ستانه خشته څوک نه دي لیدل و اجمل منکا لم تلد النساء او ستانه ډولې انسان مور نه دی راوړی غریبان وی حسن د انسان د ظاهر سره تعلق لري او حسن هغه چې د یو عارض د وجې نه په چا کې پیدا شي ځوانۍ د وجې حسن یا یو انسان دی مخلص ووینځي حسن راشي یا د جامو د وجې نه حسن راشي
او جمال څه ته ویل کېږي؟ ذاتي حسن. الله ته حسین نشي ویلی او جمیل ورته ویلی شي. دواړه دلته حسان ابن ثابت ذکر کوي. احسن منک لم تر قط عیني، لم تر قط عیني، ستانه خشته ښکلې حسن ما سترګو چېرته نه دي لیدلی. او اجمل منک واه مور نه پیدا هغه ذاتي ډول چې ستا په وجود کې الله ښودی دی، ور هغې سره تلیدون نسا راغی، مور نه دی راوړی. او بیا څه وایي؟ عجیبه لفظ دی رستنی، خلقت مبرأ من کل عیب، هر عیب نه پاک پیدا. عیب که ظاهری دی او که باطینی دی، که جسدی دی که روحانی دی، که نسبی دی او که ذاتی دی، بالکل عیب نشتا. اس عیب تاکی نشتا. نسب کې د عیب نشته. حضور پاک په خپله فرمایي الله نسبونه چر کړل په بهتر نسب کې پیدا کړ. او ذاتی حسن، باطنی حسن، اخلاقی حسن، عقیدوي حسن، عملی حسن، د ټولو باندې ته پاک پیدا ښه. څه وایي؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، داسې پیدا لکه انسان چې څنګه ځان له خوښۍ کم صفت هغسې پیدا. نو انسان کم صفت ځان له خوښۍ واخوا چې زما دې په هر صفت د چا نه ښکته نه، په شکل، صورت، قد و قامت، باطني خوی چې یو څیز باندې د چا نه کم نه، دغسې پیدا. لیکن زمارونو د حضور پاک اوصاف به نه ختمیږي. عایشې صدیقې ته چې وویې وی یوسف علیه السلام ډېر ښکلی، بلکل د یوسف حسن علیه السلام خو قرآن ذکر کړی، هیڅ شک نشته. رسول الله مبارک فرمایي چې بره معراج کې مې ولید د ټول مخلوق د نیم حسن الله ورکړی. که څوک د یوسف علیه السلام حسن کې لږ کمې وایي او د پیغمبر علیه السلام د حسن سره د مقابله کوي، دا ګناه نه به کوي. ما خو تاسو ته ووایي ډېر زموږ بعضې حضرات دا مقابلې شروع کړي، د هغې سره د بل پیغمبر ته یو کوټې لږ غوندې کموالی راشي، دا به قطعا نه کوي. لیکن دا یو ټکې به وایي اوس یوسف علیه السلام حسن خو ډېرو د مصر ښځو لاسونه پرې کړل. د مصر ښځو زلیخې باندې پلفتې ولګولې، زامونه ولګول. قد شغفها حبا ان لنراها فی ضلال مبین. دا خو دا څنګه ښځه په خپل نوکر او غلام میینه ده، او خطا ده، ظاهري خطا ده. فلما سمعت بمكرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. دې واورېدل ورېږه ښه که زه ډېره م وایم چې زما محبوب یوسف ښکلی دی، خو دوی به وایي نه نه من دومره م نه کې لکه را څومره تا ورپسې ځان لیونی کړی. نو یو مزېدار مجلس یې جوړ کړ، تکیهګۍ جوړ کړو، بالښتونه، میوې یې کېښودې. وآتت كل واحدة منهن سکینا، او هرې ښځې له چاړه ورکړه. داسې میوې یې کېښودې چې په چاړه پرې کېږي، او هرې ښځې له چاړه ورکړه. وایي ها واخله دا میوې پې ځان له کټ کې. زه طالبانو ته وایم وایي دې نه دا معلومیږي چې چا ته میوه کېدی نو چاړې ورته ډېرې کېدی، چې ځان له په خپله پرې کړي. بعضې خلک یي او دوی ورله پرې کړی شی راوړي، نو چې څه یو دې پرې کړو هغې ته څو ټنګری خوړی نو باقي تک ټول شي د خوراک بیا نه. او څوک پکې لا کیله هم پرې کوي، د خدای نېکبخته کیله خو څه زور نه غواړي چې دې پرې کړې، او چې کیله دې پرې کړه نو جوړ دې دې څه کړه. هغې نه خو دومره سوابېره جوړه شي، غټه کیله د بشیر جان په یو وخت کې راځي. گیا جی وہ جس کا انتظار. هلکه دلته یې راولې وختي راغلی ځان یې ستړی کړی. ښځه بیا خو صحیح ده، ده کښېنه دقه ده بیا کښېنه
ما کوئی که نه راغلی چې ما سره د برغو یو نعت ووایي کښېنه هلکه نو دې نه دا معلومیږي چې میوه به پرې کښېنه کېده چې د چا کومه خوښه یې اوله پرېږده الله له به په خپله پرېږدي د څه لپاره اوله پرېږدې ما له یو سړي میوه پرې کوله چاړې راواغېسته ما لکه پرېږدې ځان له نه وي زه له پرې کوم چې مې بوته دو په در تازه نسوارې پې غورځولې ما لکه ته اوس ما له پسې سیو کې وټامن ډي مه شاملوه ډېره ماته یې پرېږده دا ته عادت ښیم د خوراک په خپله هر چا له چاړه ورکه چې کومه میوه د چا خوښی ځان له به پرېږدي یو سړي به شوګري هغه به خوږه میوه نه شي خوړی نو به ځان له پیکه وګورو یو سړی به دې ته وګوري چې څومره خوړی شم هغه به ځان له کټي دا ګورې آداب درته ښیم ښه قرآن ذکر کې انکار یې پرې نه دی کړی زمونږ دپاره دلیل شي او بلکې غوښه څوک خوري نو د هغې نه وله پوټي مه لره کوی بعضې سړی وي نو هډوکي میلمه له دغه کوي غوښه ترې وله وړه وړه کوي یا کبانو نه وله لشي وباسي دا مه کوئ په خپله به لګیئ ولې د چرګ نه غوښه پرې کول څه داسې دغه ګران کار دی چې ته اوس وله به د دغه د لرګو د سیرلو مشین راوړې او غوښه به دې پرې کړې په خپله کولی شي که لاس به دې تازه را نسوارو نه لړلې به او هغه به په لشې به پکې وله وباسې او یا به وله د هډوکې نه غوښه پرې کړې نو غرق پې کړې دا به نه کوې چاړې هر یو له ورکړه وقالت تخرج علیهن روزه پې یوسف علیه السلام په د هغې غلام روزه فلما سمعت فلما څنګه دی رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم چې ویلې دی لاسونه یې کټ کړل د میوې په ځای په لاسونو چاړې راخ کړې اوهو الله سلوی ذات دا دې څه پیدا کړي دي دا په انسان نه دی فرشته ده نو عایشه بیبي فرمایي وی که څوک دا ووایي چې د مصر ښځو خو یوسف علیه السلام ولید لاسونه یې پرې کړل نو حضور پاک خو صحابو لیدلی نو لاسونه خو یې نه دي پرې کړی هسه وایي عایشه صدیقه فرمایي وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدی وي نو د لاسونو په ځای به یې خپل سرونه پرې کړی او دلیل شته که دلیل ما سره شته باران شو زه خیر الله یې د رحم کې دمت یو څو خبرې کوم الله حضور پاک دنیا ته یو نمونه لېږلی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله یوم الآخره چې څوک خدای د رضا امید لري چې الله رانه راضي شي او د آخرت دروازې د کامیابۍ سوچ لري نو حضور پاک د هغه دپاره نمونه ده ما درلېږلې ده د نمونې سره خلک شی برابروي نو خپل ځان اخلاق عقیده عمل اخلاق د حضور پاک په شان برابر کړي قصر لرونو د خدای په مونږ ډېر نعمتونه دي مونږ د الله نعمتونه نشي شمېرلی وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وی تاسو د خدای نعمتونه نشي شمېره دا بهر نعمتونه خارجي او داخلي ورته وایي دا انوار سپومې دا اوبه رڼا دا ستوري دا اکسیجن دا ځمکه دا ټول کائنات دا د الله نعمتونه دي مونږ دپاره دي او څه د انسان داخلي دي لکه زمونږ د نظر په سترګو کې په غوږونو کې د اورېدو طاقت په ژبه کې د خبرو طاقت دماغ او زړه روغ دا نور اندامونه هم ډېر دي دا د خدای داخلي نعمتونه دي دا مونږ نشو شمېرلی لیکن دوه نعمتونه داسې دي چې ډېر غټ نعمتونه دي او د هغې په شان د چا هم نشته په هغه دوه نعمتونو کې یو نعمت قرآن شریف دی کتابونه خو د قرآن شریف نه مخکې نور هم نازل دي
هر یو کتاب په خپل وخت کې د هدایت رڼا وګورئ، د یو سپکاوي به هم نه کوئ. لیکن قرآن شریف غوندې نور چې خدای راوخېږه ټول منسوخ شي. د قرآن په شان کتاب بل نشته. دغه رنګې رسولان د حضور پاک نه مخکې ډېر تېر شوي دي او هر نبي او رسول په خپله زمانه کې د هدایت رڼا ورنه هر پیغمبر خپله ډیوټي پوره کړې ده او ډېرې سختې ګوره د پیغمبرانو برداشت کړي. د ابراهیم علیه السلام سختو ته وګوره چې بچې په دشتو بیابان کې پرېږدي سره د بیبي. د موسی علیه السلام تکلیفاتو ته وګوره فرعون سره مقابله ده، ګران کار. دقه رنګې د ایوب علیه السلام وګوره، د یونس علیه السلام وګوره. هر پیغمبر په خپل وخت کې پوره د دین دپاره او د الله دپاره محنتونه خوارۍ کړي و چې الله زموږ ښکلی مبارک پیغمبر دنیا ته راولېږه محمد مصطفی. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو د ده په شان نعمت بیا نشته. پیغمبرانو کې درجې دي کم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات. په ټولو کې د لوی درجې خاوند دا زموږ د دواړو جهانو مبارک صاحبزاده و. نو خدای د ده به پیغمبر امتیان پیدا کړي. اصب دې لویه مرتبه لري نو خو د پیغمبر شان چې کرم بیانېږي، زه اکثر خپلو شاګردانو طالبانو ته وایم وایي په همداسې انداز به ذکر کوی چې د بل پیغمبر سپکاوی ګورې رانشي. ځکه ټول پیغمبران د الله مقدس بندگان تیر شوي او د هر پیغمبر په معمولي سپکاوي الله خفه کېږي او کفر د الله د نبي او د الله د رسول سپکاوی منع کوي او درجې شته. حضور پاک په خپله فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامه من غیر فخر. وی د کبر او فخر نه کوم خو د قیامت په ورځ د ټولو سردار به ځې. دا لویه مرتبه ده. بخاري نو مسلم کې اوږد حدیث دی او بار بار امام مسلم امام بخاري او نورو کتابونو کې چې د قیامت په ورځ باندې دا خلک به په دې ګرمۍ او په دې خولو کې ډب ډوبي او لمر به دومره رانږدې شي که لمر یو میل به رانږدې شي. نور څونه ګرم دی، یو میل خو هلته بیماري او مرګ نشته. میل به څونه دی میل. راوي د حدیث وی میل دوه دي، یو دا زمونږ د سړکونو میل چې ورته وایو کیلومیټر او میل د کچ، او میل د سترګو سلی ته هم وایي میل. نو پته نشته چې کم میل پیغمبر مبارک اغشتی دی او یو میل به رانږدې شي دا کیلومیټر والا میل او که د سترګو د سلی عمره. دا خلق به خولو کې ډوب پرات دي، څوک د نامو پورې، څوک د خولې پورې، څوک د غوږونو پورې. د دنیا اوبه سطح هواره ساتي. د دنیا چې سیلاب راشي سطح هوارې ښکته پورته پکې نه، او هلته د جنت د اخرت د قیامت د دې خولو سطح به هواره نه. چا نه چې خوله بېږي همغه پورې په ولاړ، د چا نه به ډېره وبېږي، د چا نه کمه. خلق به په تکلیف کې پرات دي، ډېر تکلیف کې، او څه نیکان به د الله د عرش څه سوري لاندې. دا خلق به ټول راغونډ شي په تکلیف کې، یو بل ته به وایي ته نه ګورې موږ خو برباد شو، غرق شو. ځای چې لاړ شو چاته وایو سپاره شو کې چې د حساب کتاب شروع شي، نو حضرت آدم علیه السلام له به لاړ شي. هغه ته به وایي چې دا ستا بچي دی، ستا اولاد دی، په خولو کې ډوب دی، برباد دی. الله ته سپاره شو که چې له حساب کتاب شروع کړي. ابو لست هناکم، دا نه شو عذر به پیش کړي، وخت درته هغه اوږده قصه درته نه شو. بیا به دا خلک نوح علیه السلام ته راشي، دنیا خو واپس تا نه آباده، اول الرسل دا سیلاب نه پس
الله ته سوال وکړه او لست هناک اب هم خپل عذر پیش کې نشم کول. ابراهیم علیه السلام پسې به خلک ګرځي د پیغمبرانو خپل ځای نه یې معلومول احسان دی اب هم وی لست هناک نشم کول. بیا حضرت موسی علیه السلام لا بیا حضرت عیسی علیه السلام لا اخره کې هغې ټول تاسې موږ څوک وو وی لاړ شه د آخر زمانې پیغمبر له ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هغه ته مخکې وروسته الله معاف کړي کولی شي. حضور پاک فرمایي ما له به دا خلک راشي چې دا ټول خلک رسول الله مبارک له راشي د خدای لپاره حساب کتاب شو کوئی پکان الله ته درخواست وکړه. حضور پاک هغه نور پیغمبران وی لست هناکم دا نشم کولی په دغه مرتبه د سفارش نیم او حضور پاک به فرمایي انا لها زه دا کار کولی شي چې الله به حساب کتاب نه شروع کوي. آخره کې به رب العالمین ته حضور پاک مبارک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوي ځکه هغلته کې خو ورځې و هفتې نشته. نو رب العالمین به ورته بیا وفرمایي چې سوال کوه سل تعطو چې ته څه غواړې چې درته میلاو شي او سفارش وکړه اشفع تشفع ستا شفارس به قبول شي. نو رسول الله مبارک به لومبې د مسلم شریف حدیث ته د حساب کتاب سفارش وکړي او د هغې نه پس به بیا د خپل امت سفارش کوي. زمارونو خلق کې لومبې د قبرونو نه راپاسي نو سخت تکلیف کې وي او خلق به په دې خپلو خولو کې ډوب پراتی او ډېر لوی تکلیف کې به خلق مبتلی. بیماری خوشته نه چې سړی بیمار شي مرګ خوشته نه چې سړی مړ شي او د غم خلاص شي. هر سړی به په لوی غم کې مبتلی او رور د خور نه خور د رور نه پلار د زوی نه زوی د پلار نه ښځه د خاوند نه او خاوند د ښځې نه بلکل به تختی به. هر سړي سره به د خپل ځان غمي د ښځې سره به د خپل ځان غمي. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور پاک وفرمایل چې خلق قبرون نه پاسي بربند وی بیا به ورله وروستو الله لباس او جامې ورکړي. نو عائشہ صدیقه فرمایي چې ما وی د الله رسوله دا خلق به یو بل ته نه ګوري چې بربند دي نو سړي ښځو ته او ښځې سړو ته او سړي یو بل ته به نه ګوري. وی عایشې ډېره سخته ورځ ده په دومره سختۍ کې به خلق پراتی چې د یو بل عورت ته به څوک کتی نه شي. تاسو دې نه خپله اندازه ولګوئ چې دومره سختي وي چې د یو بل عورت ته څوک کتی نه شي په ټینشن کې مبتلی نو سخته ورځ ده. نو د الله رسول زه به د کوم ځای ګورم په دغه ورځ. نو حضور پاک وفرمایل دریو ځایونو کې ما ګوره دې کې زه نه خطا کېږم. یو دا دی چې کوم وخت کې زما امت سره حساب کتاب کېږي او تله ولګېږي نو ما هلته ګوره. یو دا حوض کوثر په غاړه مې ګوره. یو دا چې امت کم وخت کې په پل تیریږي پل صراط کې تاسو وایې هلته مې ګوره. دې دریو ځایونو نه به زه نه خطا کېږم دې کې ما لټوه. نو حساب کتاب زمارونو چې کېږي د دنیا حساب نه دی ګورې. تله به لګېدلي ډېره غټه تله او د دې تلې نګراني به په خپله رب العالمین کوي او چې کم انسان وزن کوي طول کوي اب حضرت جبریل علیہ السلامی دیکھے حدیث ډیر دی خو تاسو ته هغه نه ویم مفهوم یې درته ویم او تله څومره ده. نو حضرت داود علیہ السلام الله نه تپوس وکړه یا الله دا تله راته وښایه. نو چې ورته وښوله نو بېهوشه پرېوته. نو چې هوش کې راغی نو جړلې وی الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې په یو چابړي کې واچې په یو پوټې ځای کې ګورې ځایېږي. نو الله دا به زمونږ خو عمل او په نیکو سینګډه کېږي. نو الله وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره هم ډکولی شم. کم عبادت کې چې اخلاص ډېري رونو او وزنداري
کم عبادت کی چې اخلاص ډیری د عبادت ډیروالی مقصود نه دی د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی ګورئ زمون خلق منز کوي خو برباد شو منز دا اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خفه شمه ځکه چې څنګه سجدې نه پاسي نو په ډز دوی مې سجدې له ځي او چې د رکوع نه پاسي نو شا نه نیغی په منډه تر سجدې له ځي منز غرق او تباه شو دا منځ نه شو د حضور پاک دا ګورې ځان پوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغسې منځ وکړه وی قم پاس فصلی فانک لم تصلی منځ دې وکړه منځ دې نه دی کړی ونه شو هغه دوباره بیا هغسې منځ وکړه بیا راغې په رسول الله مبارک سلام واچو او ته بیا فرمایي پاسه منځ دې وکړه منځ دې وکړه منځ دې نه دی کړی منځ دې ونه شو دریم ځل بیا راغې بیا منځ وکړه بیا راغې رسول الله مبارک باندې سلام واچو بیا ورته فرمایي فصل ارجع واپس شه صلی منځ وکړه تا منځ نه دی کړی او ورته وایي د الله رسوله درې ځله مې وکړه ما له خو دې نه ښه چل نه راځي نو بیا ورته لمانځه چل وښاوه کله چې الله ته ودرېږې الله اکبر ووایه نیت وکړه نیت د زړه ضروري دی که د خولې نیت نه پروا نشته چې زړه کې درادل چې د مازدیګر 4 رکعاته فرض دي او د الله دپاره کوم د امام پسې بس دا هم کافي دی او که په خولې وې نو هم خیر دی رسول الله مبارک د خولې نیت په مانځه کې نه دی ویلی د زړه نه به نیت کاو خو زموږ کوښتانه خو د زړه نیت نشي برابرولی دې وجې نه زموږ علما ورته وایي چې خیر دی د خولې نیت کوې د خولې نیت بدعت نه دی په بعضې موقعو پیغمبر مبارک د خولې الفاظ هم ویلي دي لبیک بحجتین نو د خولې نیت بدعت نه دی یو اصل یې موږ سره شته بل ځای کې شته خو شته او دا تخبل توجه برابره خو د زړه نیت ضروری دی نو نیت وکړه بیا لاسونه اوچت که تر غوږونو پورې چې دا د ګوته دواړه مټۍ ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي او 4 ګوتې د غوږ د بر حصې ته مخامخ شي او لاس چې کوم اصل لاس او منګول د دا د اوږو ته برابر شي په دې طریقه د حدیثو په منځ کې تطبیق راځي بیا په نامه لاسونه وتړه چې څه حصه د نوم نه لاندې شي او څه په نامه راشي لږه غوندې سا نو په نوم هم راله د نوم نه لاندې هم راله د سینې نه لاندې هم راله په ټولو حدیثو عمل راغی د هغې نه پس بیا ووایه بسم الله ووایه سبحانک اللهم ووایه او بیا د هغې نه پس اعوذ بالله و بسم الله ووایه او د هغې نه پس صورت فاتحه ووایه ښه خشته ښکلې طریقې سره ووایه صورت فاتحه په ښکلې طریقې سره ووایه او صورت فاتحې نه پس بیا صورت ووایه او د صورت نه پس بیا لاړ شه رکوع کا کلې مزیدار رکوع کا منډې مه واته خو الله ته ولاړې دا سوچو که چې ما الله ویني که ځیني نه ما كل طريقة دا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كذا الله نينا ما خويني كنا ركو خشتوك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم او بیا د رکوع نه چې پاسې سمع الله لمن حمده بیا وی ربنا لك الحمد حضور پاک په پکې دې نه زیات الفاظ هم وی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه او کله داسې ویلي دي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعده دومره اوږدې ویلي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد رښتیا وایي موږ دا وایو موږ وایو سمع الله لمن حمد الله اکبر مولیان هم ځان شرمولی دي بعضو بعض مولا که موږ ټیک که تاسو به هم ټیک کوئ مولا موږ سمع الله لمن حمد الله اکبر هلکه دې مختلف صبر وکړه چې مقتدي خو د پسې ربنا لك الحمد وایي که سبا وکړي چې زر منځو کې ستانو سره تپوس کوم څونه ټیم به زر منځو کې وایه که نه 2 منټه به زیات شي نو خدای له ته 2 منټه هم نشي ورکولی ته د خدای نه نه شرمېږه چې ښکلي منځ کې 2 منټه به پې زیات ولګي 3 منټه پې زیات ولګي نو یو دوست سره چې خبرې کوي په موبایل خو 20 منټه لګېلی
فضول چې یو بل سره گپ شپ لګو څونه ټیم ضایع کوو نو ته د خپل مونځ هم نشې سمولی ته الله نه نه شرمېږې چې الله ته ولاړې دا ستا مونځ دې ډز او ډز او بیا چې سجدې له لاړ شي زر سر اوچت کړي لږ په قلار سجده کې وخت تېر که ظالمه او سجدې نه چې پاسې ملا نه نیغی زر دویمې سجدې له دویمې سجدې له زر وځه که نه رسول الله مبارک خو په بعضې وختونو کې دا وي رب اغفر لی رب اغفر لی وجبرني واهدني بل ځای کې وي وعافیني دا الفاظ یې ویلي دوی مهرباني وکړه د دواړو سجدو منځ کې لږ کښېنئ د مارونه ګورئ چې د رکوع نه پاس یو منټه ودرېږې کافي شوه تعالی نو ګوره څلور رکوګانې په څلور منټه شو یو منټ هم ته کوم ځای ودرېدی شې او د دواړو سجدو منځ کې چې د نیم منټ هم کښېناستې دس رکوع نه بره دي که نیم منټ هم تېر که نو ښکلی به شي مونځ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی چې ما تاسو له مرګ او ژوند پیدا کو جو مرګ نه پس به تپوس کېږي په ژوند کې د عمل چې څوک ښکلی عمل کوي خشته اکثر عملان چې څوک ډېر کوي 2 رکاته وکړه خشته وکړه د شپې څلور وکړه خشته وکړه 2 رکاته نفل وکړه ښکلی وکړه نو که ته 20 رکاته نفل وکړې ډزه 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 څه فایده څومره زر زر مونږ لګیا یو خدای پورې م ټوکې شروع کړي دي او مونځ پورې م ټوکې شروع کړي وي تاسو ته یو مثال درکړو ستا یو دوست یو د دوی وعدې وي او وعدې وشو ته مبارکۍ لري او تا وله 4 کیلو مټۍ واغېشته ښه قیمتي مټۍ دې وله واغېشته او هغه دې په یو پلاسټک ګوتی کې واچولی او شاپنګ بیگ کې دې واچولی پلاسټک ګوتی کې دې واچولی او هغه لري یوړه هغې ښځې له یو سي کور والا له یو سي چې دا زما دوست یو دا مټۍ یې 4 کیلو راوړې ده 4 کیلو ښه ګرانه قیمتي مټۍ هغه ښځه به یې څه وایي څونه وره پورې خاندي یاره ډېر قمقل دوست دی 4 کیلو یې راوړه او شاپنګ بیگ کې اچولې دا خو په دې لاره ټوله ګړاقېدلې ده هغه تور او سپینه او زیړ ټول یو بل سره ګډ ګاډېره شوي چې ګوتی کې واچوې روغ پاتې کېږي نه چې په لاره ځي شړقېږي هغه ټول ګډ ګاډېره دي دا خو ستا ډېر هوښیار دوست دی دومره قمقل خر چېته مو په دنیا کې نه دی لیدی 4 کیلو باندې بلا پیسې ورکړې دا خواته واچو دا بوتاوه کې واچو دا خو ماشومان هم نه خوري هغې نه خو چوري جوړه شوې ده هغه هر څه ګډ مکس شوي دي نه یې مېلمه ته پلیټ کې کېښودی شو او نه یې مونږ ساتلی شو دا څنګه دوست دی دا بېوقوفه او خر څونه سپکې به ورپسې ښځه وایي دی غریب 4 کیلو مټۍ ده لیکن هېڅ ته جوړه نشي بل یو دوست دی هغه 1 کیلو راواغېسته او په چای کې یې واچوله او دا هر یا دانه جدا جدا پرتر او پلاسټک یې پې له پاسه ولګو او دا مټۍ والا پې له پاسه ګلونه مو لګوي هغه یې یوړله ښځې له یې ورکړه دا مې بل دوست راوړې ده څه وایي دې ته هوښیار وایي دا څونه خشته لکه مونږ یې چاله ګفټ کې ورکوو نو هم به پې خوشحاله شي او که چاته میلمه ته ږدو هره دانه جدا پرته ده د عزت طریقه را څونه خوند یې وکړه نو ګوره هغه بل 4 کیلو اوړې وه او د 10 نه راوړه کیلو نو هغې باندې خوشحاله نه شو په دې خوشحاله شو نو عبادت لږ وکړه لږ نفلي یادوم فرض خو چې څه دي هغه به کې عبادت لږ وکړه خو ښکلې که ګفت ته جوړ که چا لی ورکې الله لی ورکې نو چې الله له کوم عبادت ورکې نو څه ته جوړ که ګفت ښکلې که مزېدار یې که الله لی ورکه او که ډېر عبادت یې ګوتی مټۍ وي نو الله به فرشتې څه وایي رب العالمین فرمایي چې دا عبادت او دا مونځ وله په دا سر د پاسه وروغورځوې زما نه دی پکار نو زه ډېر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان اودس وکړي په هغې وخت ولګئ جومات ته لاړ شي په هغې وخت ولګئ مونځ وکړي وخت ولګئ لیکن مونځ ونه شو ولې رکوع نه پس قومه ونه شوه د دواړو سجدو منځ کې چې سجده وه هغه سجده ونه شوه سجدې هم په صحیح طریقه ونه شو رکوع هم په صحیح ونه شوه او منځ هم دونه په منډه 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 چې دونه زر درې وي چې پته یې ونه لګېده ښکلی عبادت کوئ خشته مزېدار ښکلی عبادت چې رب العالمین ورباندې خوشحاله شي نو چې صدقه م ورکې نو ښکلې طریقې سره ورکه که صدقه ورکې او ته پکې ریا کې یا صدقه کې او ته خلکو ته ښودنه کې
نو دا صدقه د خدای په نزد نه قبلیږي د ریا سره. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. او یا چاله صدقه ورکړو بیا په احسانونه کې، او یا دې چاله صدقه ورکړو سبا وی راشه کنه ما نه دا کار وکړه پرون مې دلې زکات نو درکړی سو هر څه دې ډوب کړل. ریا به نه کې. ولا یشرک بعبادت ربه احدا. مراد ترې ریا ده، خطرناک شی دی. نو چې په اخلاص چاله پټه صدقه ورکې، دا یو لاس باندې ورکې دا بل هم ته خبر نه کې. رسول الله مبارک فرمایي او خالص ته الله دپاره صدقه ورکې، او کوشش کوه چې صدقه دې په ښه ځای کې ولګي، مدرسه کې ولګي، جومات کې ولګي، ملا لو لرګي، طالب لو لګي، مسکین لو لګي، کونډې لو لګي، یتیمانانو لو لګي. دا بهترینه صدقه ده. جاری صدقه وکړه، که بهترینه صدقه پې وکړه. یو طالب غریب دی د کتاب ضرورت دی والا، یو ملا دی درس کې د کتاب ضرورت دی ها مانه واخله چې کتاب دله واله. بهترینه صدقه د ټول عمر چې هغه کتاب ګوره درس دی کوي تاله به د هغې الله ثواب درکوي. تل صدقه وکړئ. مدرسه کې کوټه جوړه کا، جومات پکې جوړ کا، دینه بهتر ټول عمر به په دې کې د دین کار کېږي، په ټول عمر به پکې عبادت کېږي، طالبان به سبق کوي، عبادت به کېږي. دا نه ختمېدو والا صدقه ده. روجې دې په چا وخوړې سپېس دلته یې وخوړې هلته لاړه خبره خلاصه شوه. مونږ دغې له زور ورکوو 10 دیګه پخو، 20 دیګه پخو، 40 دیګه پخو، 100 دیګه پخو. دا د مونږ صدقه نه ده. په قلار کښېنه خو تا د هغه خوړلې وې تا په هغه وخوړې. او ریا دې وکړه چې خلک وایي چې ډېر لوی دیګونه یې پاخه کړل او ډېره زبردسته ډوډۍ ورکړه، او خلکو ته مو څنګه وه ډوډۍ؟ یاره ډېره ښه وه. بل نه تپوس کې څنګه وه ډوډۍ؟ یاره جي هر څه پکې و. او که نه دا خو ما په پلانکي ځای نه پخلي والا راوستی و او ډېره ښه پخلی مې وکړه. ټوله ریاکاري، ټوله ریاکاري. ولې جي مه پخوه مړه ده نه جي ټول عمر مې د خلکو خوړلی دی، اوس به زه خلکو له نه ورک. د مړو خیرات هم زمونږ ټول هم دغه لار. لکه غریب دی، یتیم دی، مه کوه یتیم دی. لارې مړ دي، ماشومان یتیمانان پاتې شو، مه کوه خیراتونه یتیمانان دي. د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی. لا تاکلوا اموال الیتامى ظلما. بالکل مه خورئ. او الله فرمایي که چا هم د یتیم مال وخوړی انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. اور ظالمه خېټې ته اچوئ. نه جي نه خامخا به که ولې دا خلک بیا موږ له قبر له نه راځي. رواج غلط شو. جي د ټول عمر هم د خلکو د مړو خوړلي دي او زمونږ به او خلک به وي خلک به څه وایي. نو دا خیرات دا نه دا خیرات نه قبلیږي. چې رسول الله مبارک فرمایي په یو کجوره تله ډکوم، هغه پټه کجوره چې چاله ورکې خیرات پټ ورکې څوک یو غوږ او بل غوږ خبر نه کې، هغه به تله ډکوي درته انشاءالله العزیز. او مدرسه کې ورکې او جومات کې ورکې او په طالب مسکین ولګې فقیر او په ملا ولګې چې درسونه کوي. علما وله ورکې دي درسونه کوي. غریبانانو 3000 او 4000 تنخواه د څه شی دی؟ په 3000 تنخواه کې د هغه څه کېږي اخر؟ ستا په 50000 او په 18000 کار نه کېږي، د هغه به په 3000 تنخواه د میاشتې څه کېږي؟ مریض ورته پېښ شو دی خوار به څه کوي؟ د هغه مړه کېږي چې زما بچي ښه خوراک وخوري او زما بچي ښه جامه واغوندي که نه. نو دې باندې خرچې وکړې. یتیم نه دی هغې له ورکې یتیمانان. ستا مال کې قسم دی د یتیمانانو حق دی. ستا رشته داران غریبانان قسم دی پکې حق دی. کونډه د غریبه یوازې په کور کې ناسته او څوک یې نشته. نن سبا خو زامن هم ظالمان دي، مور او پلار دغسې پرېږدي. او بوډا سړی د غریب د دارو درملو دره کې نه لګي، لیله ورکه وړه والا ګوتی والا دوړو. مسکینان دي غیله فقیرانو له ورکه. نن سبا څومره ګراني ده زمارونو ګورئ. څوک غږ نه کوي د شرم د لاسه. 600 روپۍ دیاړی دی او مزدور او ګلکار دی دغه زر 1200 روپۍ اخلي. ته رښتیا ووایې په دې ستا ګزاره کې که دته مریض پرېوت دی به څه کوي؟ د وړو ګوتې په سوره ټماټرو ته وګوره او د پیازو ته دې وګوره او د سبزۍ ته دې وګوره. په خدای یقین وکړه زه کله حیران شم. زه هم دا قصبګر غریبانان او دا مسکینان او دیاړي مار خدای روزي ورکوي. بس په دې به خدای پېژنې الله روزي ورکوي. ګنې که په عقل ورته ګورې نو په خدای یقین کوه که ستا نن په 50-60 کې یو رکوټې کوره مو چلېږي. د بجلی بل به څونه ورکوي؟ د ګیس بل به څونه ورکوي؟ ته خو ډېره ګراني ده. مریض شو راته ځه اسپتال ته رسئ، هلته به څه کوې؟ هغو ظالمان ډاکټران هم بیا ظلم کوي.
د ایکسرې ده او د الټراساونډ دی او د 200 روپو دارو چې په 200 کېږي هغه ظالم دې ته نه ګوري چې ځان له دنیا جوړوي هغه د هغه 200 روپو دارو درته نه لیکي هغه د هغه بلې کمپنۍ سره میلاو دی د 600 د 800 درته لیکي دې ته نه ګوري چې دې غریبې زنانه خو غوا خرڅه کړې ده راغلې ده دې ته نه ګوري چې دې غریب خو مزدوري کړې ده او راغلی دی دا خو دې اڼیمار دی نو ظالمه ستا خو ګزاره کېږي تنخوا ملې او پیسه ملې ظالمه دا زیاتې ده الله بنګلې جوړې او غریب جیب لوټې ځان له غټې غټې بنګلې جوړې غټې غټې موټرې لیکنه په تنخوا او په پیس خو دې ګزاره کېږي دا د زیات دارو چې دا خرڅې د کمپنو سره میلاوي کمپنو سره نو بچوله او نوسوله بنګلې جوړې او غریب دې تباه او برباد که خدای نه یېرېږي دا ستا مسلمان رور نه دی دا ستا مسلمانه خور نه ده د دې غریبې خو د ماښام ډوډۍ نشته دی دې غریب ته خو د سهار ډوډۍ نه میلاویږي او مریض یې دله راوړی دی زما دې په خدای قسم ما د ډاکټرانو نه اورېدلی دي چې په هسپتال کې داسې مریضان پراته چې موږ ورته دارو لیکو سهار ورشو دا دارو وی نه مې دی راوړی ولې په څه راوړه او په دې هسپتالونو کې داسې مریضان غریبانان مړه شي چې د دارو د راوړو درک د غریبانانو نه لګي بچی ورته پروتي ډاکټر ورته دارو لیکي وایي ښه چې سهار راشي دارو دې ورکړي دي نه ولې پیسې نشته په څه والا راوړله تر خپل بچی شفا ته لېږې تر خپل بچی انګلینډ ته علاج ته بوځې تر خپل بچی آغا خان ته کراچۍ ته بوځې او خپل بچی دې په لاورونو ګرځې او په غټو هسپتالونو کې د غریب بچی واخوا ته به خدای له څه جواب ورکې قیامت ورځ را روانه ده ستا دی مال کې د دې ټولو حق دی د مارونو برې مسلمان ته خپل ورور ووایه مسلمان خور ته خپله خور ووایه مسلمان دی اړیمار ته او د قصبګرو غریبانانو ته ټولو قصبګر څه به دي سره یو بټیارې دی دیګونه پخوي څه وله ورکوي څه ورکوي اچې ته د اتوار پر ورځ خیرات او وادي باقي دغسې ګرځي او دې نور ته به د چا پلار ودرېږي یو لور د غریب ټولو د اور په غاړه ناستي چټک ډبی اسان کار یو نه د غریب ټولو ستا خطونه په لارو کوڅو کې ګرځئ او ستا خدمت کوي من ته خو وایه او 2 منډې چې واده وشي نو بیا هغه ته هم سترګې پړسولي نه دونه واله او نه دا واله او نه دا واله او چې ته په 15 کاله کې در باندې واده را روان یو ترکان دی غریب یو مزدور کار دی زما رونو زما خو چې څوک بیان اورئ زما رونه یې زه به تاسو ته نصیحت کوم که نور څوک عمل نه کوي چې تاسو یې اورئ او څوک دا بیان په کیسټ هم اوري ټولو ته زما دا نصیحت دی چې د غریب مسکین کونډې رنډې مزدور کار دی اړیمار د دې پوره خیال په خپلو پیسو کې ساتئ او تاسو ګورئ چې خدای به دې بدل درکوي او که به نه درکوي قیامت ورځ را روانه ده الله به درنه په دغه ورځ تپوس کوي نو صدقه ډېر بهتر پټه ورکوئ اخلاص سره ورکوه هر چا ته په خپل ګاونډ کې غریب معلوم دی چې دا غریب د صدقې قابل دی او که دا صدقې قابل مخ مروت پکې مه کوه مخ لحاظ پکې مه کوه پټه ورکوه رسول الله مبارک فرمایي چې داسې صدقه ورکړي چې په ښي لاس یې ورکړي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې ښی لاس ورکوي چې قسم ته خبر نشي دا سړی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې په دا سخت ورځ کې ما په دې خبرو خو پوهېږې که انشاءالله نور څوک عمل کوي که نه کوي خو زما اورېدونکي چې څومره دي که مخامخ راته ناست او که بار زما کیسټ اوري انشاءالله امید لرم چې تاسو به په عمل کوئ که خیر انشاءالله په دې مسکینانو غریبانانو او مولیانو طالبانو علما ګورې درسونه کوي غریبانان په خولې غږ نه کوي محتاجه دي قرضداري دي پکې بعضې او محتاجه دي غریبانان په خولې غږ نه کوي د هغې مړه کېږي چې خپلو بچو له څه فروټ راوړي که نه په څه راوړي فروټ د هغې بله کېږي چې خپلو بچو له یو پخه کوټه جوړه کړي که نه په څه جوړه کړي د دې غریب هم مړو کېږي که نه چې کور ته اډانه ورکړې ده د دې حق دی ستاسو په مال کې ان فی المال لحقا سوى الزکات رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي حدیث دی او د طبراني چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقونه هم شته بهر کې زمارونو داود علیه السلام ته الله څه وایي چې زه غواړم په یو کجور هم ډکولی شي او حدیث کې راځي چې یوه کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي نو په تله کې به یې دله واچي د احد د غر عمره دونه به رب العالمین غټه جوړه کړي او چې اخلاص پکې وي محبت پکې وي د الله رضا پکې وي دومره غټه تله ده نو په تلې به څوک وي جبریل علیه السلام به هغه ډنډه نیولي
ډنډه او لسان المیزان ورته وایي هغه شی چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او څوک به نګراني الله رب العالمین واخ واخ رب العالمین او آدم علیه السلام به ولاړي یا د آدمو الله به ورته آواز وکړي ای آدمه قم پاسا قم عند الميزان سرته سره ودرېږه جعلتك حكما بين ذريتك د خپلو بچو په منځ کې مې ته انصافدار مقرر کړې وایې شابه چې زه ظلم کوم چې انصاف کوم داسې رپېږي به حضرت آدم علیه السلام څه بچي جنت ته روان دي څه دوزخ ته روان دي او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي د هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي هغه امت ته به هغه پیغمبر ولاړ ملک الموت به م ولاړ کرام الکاتبین کومو فرشتو چې زموږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي هغه فرشتې به م ولاړې نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او ګواه د فرشتې او اندامونه شي دروغ به هم ډېر خلک وایي دا ګناه مې نه ده کړې الله قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وخله به مهر لګي اندامونه به خبرې شروع کړي لاس به وایي په ما دې کړی سترګه به وایي په ما دې کړی خپې به وایي په ما ګناه لتلی منظر به راته رامخکې کړي نن سبا د کیمرې نه شی پټېدی شي چې مې کیمرې چې لګېدلې ټوله فوټو ښایي که نه ښایي نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي ازای به درته فوراً په یو ټک به درته راواړي ها دا ستا وجود او دا ستا ګناه انکار کولی شي بیا به څه کوې الله قاضي اندامونه او فرشتې ګواه او تله د انصاف د دنیا د تلې په شان نه نو څه به کوې او تیښته هم نشي کول سفارش هم نشته چې چاته سفارش وکړم چې منسټر صاحبان له سفارش وکړه منسټران به دې هم سرنګوني پیسه هم نشته رشوت چې په رشوت بدان خلاص کړم نه د سره پیسه شته او نه خدای ستا رشوت ته محتاج دی مرګ هم نشته چې مړ به شم زه ختم به شي خبره مرګ هم نشته دی دوباره بیا پرچه هم نشته چې که دې پرچه کې پیل شوم بله پرچه به ورکړم سپلیمنټري ضمني به ورکړم دا هم نشته دا هم نشته که د امتحان کې پیل شم د دکان به وکړم امتحان کې پیل شم زمینداری به کوم دیاړي به کوم هغه امتحان کې پیش بد دوزخ د دوزخ ورونو دا روز را روانه ده پسه فذکر نصیحت وکړې خلکو ته ور یاد کوه ته دا شی ته قرآن وایي پیغمبر وایي ځان یې زه نه ویم درته خو فإن الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی نصیحت به قبلی او چې مسلمان نه دی منافق دی وایي مړه دا مولیان څه خبرې کوي دا مولیان هسې خلک یېروي مړه اسم نشته بس کلمه دی وایي خدای بادشاه دی مړه الله ډېر لوی رحم دی مړه اسم نشته د خدای رحم د مور نه هم زیات دی بېشک خو رحم خلک په هغه چا کوي چې تم ځان ورنږدې کړې که چې ځان څه ناڅه ورنږدې کړې نو الله به رحم کوي او چې ته سرکشي کې او دغه امیدونه ساتې چې اسم نشته او خلک هم برباد خلکو ته مې مړه اسم نشته نو هلته الله پیغمبر غاښونه مات شو د پیغمبر مبارک غاښونه مات شو او الله پیغمبران راولېږل او معجزې یې ورکړې او هجرتونه یې وکړل او د پیغمبر مشن عالمانو نیکانو په لاس کې اخیستلی ټول په اوبو لوکې دروغ وی دروغ د قرآن مشن په اوبو لوکې د پیغمبر د حدیثو مشن په اوبو لوکې پیغمبر خوی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفره چا چې قصدن من پرېښود نو دی د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث تا ما تعویل وکړه حدیث وی کافر شو وی پیغمبر خوی لا یزنی الزانی حین یزنی هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا یسرق حین یسرق هو مؤمن غلاګری مسلمان نه دی ډاکو مسلمان نه دی بیا به څه کوې وسایه خو موږ په حدیثو کې تعویل کوو چې کامل مسلمان نه دی فلان داسې وړه خبره نه ده مړه چې څه د خدای رحم زیات د بلکل زمانم کې د خدای د رحم د غضب نه بلکل زیات تی رحم به کوي د مور نه رحم زیات دی چې مور په بچي څومره رحم دی او رحم خلک بچا کوي وایه که چې څوک خو سر ښکته کړي وجاړي که
چې ما ته یو سړی نیغ نیغ کېږي او مټې راته وایي نو زه وایم چې دا سر مې ولا مات دی، زه په هغه رحم نه او چې زه والي مې او دی ماله راغې او ما ته وجړل او سر یې ښکته کړ نو بیا پرې رحم کوم. او چې ما ته کنځل هم کړي او بیا هم راته مټې وي او نیغ نیغ کېږي رښتیا ووایه زه به پرې رحم نو که ډېر رحم دل هم انسان یې رحم پرې نه کوي. وروره وایي زه څنګه یې معاف کړم خو راغی او په ما بدماشي کوي لکه جرګه خو یې راوسته خو بدماشي را باندې وکړه. جرګه هم کوي او بدماشي هم کوي، نه منم دا جرګه. او چې یوازې موله راشي او وجاړي بس رحم راځي. نو خدای ته وجاړئ چې رحم در باندې وکړي، خدای نه معافي وغواړئ چې رب العالمین رحم در باندې وکړي. الله ته زاري وکړئ چې الله در باندې رحم وکړي. مظلوم باندې ظلم مه کوئ، نه کوي رحم. په مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي. لور خور سره ظلم مه کوئ. نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي، نه ورکوي د لور خور حق. بعض علاقو کې وي جرجي وي رواج داسې دی، ته رواج منې که خدای او رسول منې، نه ورکوي لور خور له حق. دی په خپله په ټرکونو سامان کور ته راوړي، لور غریبه محتاجه ناسته ده، خور یې محتاجه ناسته ده، ورکه که نه چې رواج نه دی. وای 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 رواج نه دی. ښځو سره خلک ډېر ظلمونه کوي. ته د خدای نه نه یېرېږي، ته مالدارې موټر والی بدماشي وکه ظلم، خدای به نه د قیامت پر تپوس کوي. زما د قسم په خدای وي رسول الله مبارک فرمایي هغه دوه څاروي چې یو ښکرو والا ده او یو بې ښکرو والا ده. دا ښکرور دا بې ښکرو وی په دنیا کې وی د دې بې ښکرو څاروي دپاره به الله د دې ښکرور نه بدله لري. ظلم کوم ځای پاتې کېږي؟ نو ظلمونه شروع کړي دي. ډېرې زنانه غریبانانې د خاوند لاس ته ناستې دي او خاوندان ظلمونه ورسره کوي. لار کره نه پرېږدي، ولې ظلم کې؟ رور کره نه پرېږدي، ولې ظلم کې؟ ستا په خپل لاس کې ده چې ستا خور تا کره څوک نه را پرېږدي، ستا لور تا کره څوک نه را پرېږدي، ته په زړه خفه کېږې که نه؟ ولې ظلم کې؟ او بعضې سخر خواښې په انګورو باندې ډېر لوی ظلم کوي. زوی ته وایي نه به پرېږدي. ظالمه ستا لور که داسې څوک کي ته به خفه کېږې که نه خفه کېږې؟ سنګ دله لږې د کاڼې دي. زنانو سره ظلمونه مه کوئ، زنانو باندې رحم وکړئ. دې ته وګورئ چې زما لور او زما خور سره څوکۍ ته خفه کېږي که نه نو به پردی ولې کړو. ټوله ورځ پرې ظلمونه کوي او زیاتې پرې کوي او کنځل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي. زما د په خدای قسم چې ظلم دی، قسم مې راته وکړ چې دا ظلم. په دې ظالم خدای رحم نه کوي. رو به دې نیسي په دنیا کې بیا به څه کوي؟ اخرت کې به دې رونیسي، د قیامت په قبر عذاب کې به دې رونیسي، بیا به څه کوې؟ او ما درته څه ووایې فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت مسلمان له فایده ورکوي، او چې کم په خولي مسلمان دی اوړه کې منافق دی او سنګ دل دی هغه له فایده نه ورکوي. او وینه مړه مسلمان به خدای بخي، خلکو نه عقیده خرابوي. نو مړه د خدای رحم ډېر دی، رحم یې لوی کور دی. آها الله اکبر. ګرانه خبره زما رونو، سختې چقلې مخکې رانوانې دي. رحم به بالکل پروردګار کوي رحم، خو چې چا کې رحم یې په هغه به کوي. الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم یا يرحمكم من في السماء. بیا ودته مثال در کوم، بالکل در کوم درته. یو زنانه په لاره باندې روانه، ا د رحم دله در کوم. په لاره روانه وه او یو کوي او دا زنانه تږې وه چې ورله په کوي برقه نشته او ډېره ګناهګاره ښځه رسول الله مبارک فرمایي د بني اسرائیلو ده. لرې موزه وویسته او لوپټه پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه، اوبې پرې راوویستې، ویسکلې، تندې ختمه شوه. چې وکتل یو سپی دی او د تندې نه یې ژبه بار رایستې ده، اوبه نشته. او دا ښځه وایي چې څنګه ما ته تنده لګېدلې وه داسې دې سپي ته هم لګېدلې ده. نو زر یې واپس هغه موزه ورښکته کړه، کوي ته اوبې راویستې او سپی یې سیراب کړ. الله فرمایي چې دغه ګناهګاره ښځه صرف او صرف په دې سپي په رحم یې وکړه، په دې الله وبخله. د بخاري حدیث دی، حضور پاک وایي نو رحم راغی خو په چا راغی؟ یو لکې رحم پروت دی، لکې رحم پروت دی، نو رحم پرې راغی. او چې لکې رحم نشته د هغې مثال هم واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته دوزخ وښو، وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول او سوځېده.
پیشو پیچکونه لګول او سوځېده. وی دا ولې؟ واه واه وی پیشو یې تړلې وه، نه خوراک ورکو او نه پرې ښودله چې ځان سره ځان له خوراک پیدا کړي. پیشو د لوږې نه مړه شوه، الله دوزخ ته ولېږه. رحم نشته پړک، رحم نشته. په حیوان به هم رحم کې. رسول الله مبارک فرمایي چې الاله نو چاړه ښه تېره کا او د څاروي مخکې هم چاړه مه تېروه، اوس زر یې لال که چې زر دمه شي، او چې تر څو ته سا نی او ته نو سرمن له به ګوتې نه وړې چې سا وځي بیا ته له سربنو به، او په جمدونې به ته لم نه پرې کې، په جمدونې به د اوښ نه قب نه پرې کې چې مکمل د ده نه سا وخېږي او دی مړ شي نو بیا ته پرې کوه. او د بچو په ورځو کې ښکار هم مه کوه. د څومره بهترین آداب مونږ ته ویلي نو چې چا له په زړه کې رحمي نو الراحمون، یا د حدیث مسلسل بالاولیت دی نو یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض. په مسلمان دننه چې څوک دی په ځمکه کې په د رحم کوه، تا باندې به الله رحم وکړي. بعضې وخت یو سړی دی هغه به قتل کړي او به وجنې. د دې مثال بیا بیودا دی، د دې مثال د هغې کینسر دی چې په ګوته کینسر لګېدلي، یا به پرې کې په ګوته په لاس کینسر ولیږي به پرې کې. ولې؟ ټیک ده چې په هغې لاس خو دې رحم ونه که، خو په نور وجود دې رحم وکړه. که دا لاس پرې نه کې نور وجود تباه کېږي، هغه کینسر نور ته خورېږي نو پرې کې به. نو چې کوم مسلمان جرم وکړي د شریعت خلاف ورزي وکړه، هغه له بیا سزا ورکړه، په هغه بیا رحم مه کوه. ولې؟ چې هغه شی نور امت ته سرایت نه کړي، نور مخلوق تباه او برباد نه شي، هغه له سزا ورکړه چې نو ویورېږي او نورو کې دا کینسر او دا وایرس یې نورو ته خور نه شي. نو د قیامت دغه ورځ ته رحم به کوي، په رحم کوونکو به کوي. او چې سنګ دله دی او ظالم دی په رحم به پرې نه کوي. یو سړي له خدای مال ورکړه، بل ورته وایي شا مال به راکړه، وجنم دی ګورې که دی رانه، دا خو سنګ دل دی. تربور ورپسې راپاسي ماله به راکې شا بوس، ولې تا مال ګټلی دی او د ما نشته، اوس به یې خامخا راکې. ولې ظلم کې؟ تا وګټلی بل نه دی ګټلی نو په زور ته غواړې. دا ظلم دی، ظلمونه دي. یو بل پټي نیول، یو بل پولې وهل، یو بل نوبخور او بغلا کول، یو بل بوسالۍ پټول، یو بل شوتل ریبل. قسم په خدای ظلم دی، په دې ظالم خدای رحم نه کوي. د یتیمانانو حق خلکو ګیر کړی دی او نیولی دی. زما په خدای قسم ډېر خلک راشي جاړي مونږ ته، جاړي وی څوک هم پلانکي ظالم رانه حق نیولی دی، دیاړي کوم مزدوري کومه او هغه مزې کوي. تا خیرت نه منې، دا نصیحت ځکه درته کومه، خو یاره ما درته بیا ووایې چې ان الذکرى تنفع المؤمنین، چې مسلمان دی به فایده اخلي، او چې منافق دی په دې یو غوږ به اوري په بله به تېوځي. مونږ مسلمانان یو انشاءالله العزیز. په مال دولت دونه اعتماد مه کوه، په هغه څیز اعتماد وکړه چې الله سره دی. او د قیامت ورځ ځان ته رامخکې کړه چې د قیامت په ورځ به زه مخامخ کېږم او ډېره بده به وي چې د پیغمبر مبارک حوض کوثر له روان او فرشتې دې کلک ونیسي او دوزخ ته دې روان کړي، او یا رسول الله مبارک وایي چې مه رالېږه دا ماته. ځان به په امت کې داخله، ادخلوا فی السلم کافه، د سر نه خپو پورې به ځان په اسلام کې داخله. دا نه چې خوله خدای نو اسلام پسې کنځل، چې خوله خدای د اسلام دشمني، چې خوله خدای مدرسې پسې دشمني، چې خوله خدای مولا پسې بد، چې خوله خدای پټکي پسې او ګیري پسې بد. ظالمه ته خو د دین دشمنې، ځان ته وایه مسلمان که. ته صرف د خولې مسلمان یې دله نه، دله مسلمان به دین سره مینه کوي. هغه دین چې پیغمبر مبارک وله هجرتونه کړي دي او وینې وله بهیولی دي، دا هغه دین بدباد دی، دا هغه دین بنیادونه راکوي، کمزوري کې په مولا او په مدرسه خلک بدګمانه کې. ځان ته څنګه مسلمان وې، قیامت پر ورځ به د حضور پاک سره سترګې څنګه لګې، دغه تله دا به لګېدلې به او دغه به نګراناني. او فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، لږه غوندې نیکي وي الله بیني، او من یعمل مثقال ذرة شرا یره، لږه ګناه وي لیکن په رحمدلو به الله رحم هم کوي، توبهګارو باندې به الله رحم هم کوي. اوس ته رحم هغه ویم، یو سړی به رسول الله مبارک فرمایي الله به ځان ته رانږدې کړي او داسې به یې رانږدې کړي، داسې چې حدیث کې راځي الله به پې دا خپل اولی کړي. د الله پاک زمونږ په شان اولی او لاسونه نشته. په دې اوس الله خبردار دی چې د دې څه مطلب دی. ځان ته به یې رانږدې کړي، الله به ورته ګناهونه رایادوي. لانکي ګناه دې کړی و په پلانکې روز یاده دې ده، اتذکر ذنب کذا
وکذا فی یوم کذا وکذا دی بوئی او خدا واړه واړه به ورته الله یادوي غټ به نه یادوي دا پلانکې ګناه دې کړې وه په پلانکې روز کړې دي دا واړه واړه دی بوئی او وړه کې وایي چې خدایه غټ را مخکې نه کړې غټ را مخکې نه کې یا خدای کا غټ تیرا مخکې ګل خو غر کېږم نو چې الله ورته دا واړه واړه رایات کې منی او منم زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دی نه دی کړی ټکي لیکلی دي دا دې کړي دا ګناهونه او کړي مې دي بنده دا ټول ګناهونه مې دله په نیکو باندې بدل کړل اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا چاله بدلی دا هغه چاله چې دی الله ته وجاړي هغه چاله بدلی چله کې رحم راشي په ځانم رحم راشي چې زما دا وجود دوزخ ته لاړ نشي په مخلوق خدام رحم راشي نو دی به وایي چې او معامله خو بل شان وه واړه خو په نیکو بدل شو نو دا غټ خو په غټو نیکو بدلېږي واړه په وړو نیکو نو غټ نو دی وایي یا الله دلته کې خو څه ګناهونه خو تا ما ته ونه ښوله هغه مې ونه لیدل الله به ورته وفرمایي امې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي درنه مې یاد وی چې ستا زړه کې ګبراهټ پیدا نه شي نو بېشکه خدای رحم والا ده یو سړی به بل یو سړی به ابه څنګه د هغه به یو کم سل ګناهونه او یو دفتر د نیکو او د ګناه یو کم سل به څونه ابه دومره چې که یو دفتر راخور کې د ځمکې اسمانونه وپېډه حدیث ته بطاقې ورته وایي مشهور حدیث دی د رسول الله مبارک نو یو کم سل دفتر د ګناه دي او یو څومره دی که راخور شي ځمکه اسمانونه ډکېږي دا به وله په یو چابړي کې واچي او د نیکو هغه به وله په بل کې واچي نو ګناه درنه شو نیکي کمه شوه نو اعلان به پیو چې دوزخ ته روانه کې دی به روان شي دوزخ نو رب العالمین به د الله د هر څه نه خبر دی خو الله د یو شي قدر ښایي دی کې حکمت نو الله به دې سړي ته فرشتو ته وي راویدروي یې نو الله به ورته وایي یو کاغذ ورکړي ها دا یو نیکي ستا پاتې وه دا یو څه چې دا دله په نیکو کې واچو رب ما هذه البطاقه فی هذه السجلات الله دا پوټې کاغذ څه شی دی زما خو یو کم سل دفترې د ګناه دي دا پوټې کاغذ اوس به بیا را باندې اواز کېږي چې فلانکې د فلانکې زویرې دوزخ ته لاړ شي په لوی مخلوق کې الله بس وی لا ظلم اليوم نن د ظلم ورځ نه ظلم نشته نن فیصله الله کوي الله ظلم چا سره نه کوي لا یظلم مثقال ذره د یو معمولی ذرې برابر رب العالمین ظلم او زیاتې نه کوي دی به واپس شي خو د اړه کې به وایي چې دا پوټې کاغذ څه شی دی چې دا نیکو کې واچو دا خو زما دغه یو کم سلو دفتر مقابله نشي کولی خو د الله حکم دی نو کاغذ به راوالي دوباره به وزن وشي اب ولا الله په هغه نیکو کې واچي نیکۍ درنې شوي ګناه سپکه شوی وختي اعلان شوی چې دوزخ ته روان کې اوس اعلان وشو چې جنت ته روان کې اوهو الله دا پوټي کاغذ د څو د خو د غم خلاص کړم دومره وزندار الله وی دا زما نوم دی څه چې دی لکه نوم ولذکر الله اکبر زما نوم د الله د نوم سره یو شی هم په مقابله کې درونوالی نه لري اوس به ته وایې چې د الله نوم خو ټول لري چې دا کوم بېلما زرې دی هم دې کې بعضې خلک د حدیث په یو احادیثو باندې نظر نی دلته پرېږدم د الله نوم خو هلکه فاسق فاجر علي که نه قاتل او زناکار علي که نه اوس به څه کې اوس به څه کې د الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی واوره وی کلمه شهادت د جنت کنجی دا څه شی ده جنت کنجی نو راوي د حدیث وی داسې کنجي به د چتلی دي چې هغې کې غاښونه ني چې کوم کې کنجه کې غاښ ني په هغې جرنده کولاویږي وایه ده که نه یو سیخ راواله او په جرنده کې ومنډه چې د کولو کې د هغې خپل غاښې وي بعضې ډک غاښې وي بعضې تش غاښې جرنده کولاویږي نو د الله نوم کلمه شهادت کنجي ده خو غاښې وله پکار دي
او دا منځ او روجې او زکاتونه دی څه شی دی لکه نیک عمل دی هغه ډک غاښي دي او دا د ګناه نه ځان ساتل دی هغه تش غاښي دي نو جرنده پې کولاویږي د جنت او د ګناه ورسره بیا مقابله نشي کولی د الله نوم دی خو د الله نوم سره چې لاندې قصدیه به وي د الله نوم چتری ده چتری دپاره هغه سیخونه پکار دي که نه دي پکاره د الله نوم چت دی چت له دیوالونه او ستنې پکار دي که نه جواب راله راکې او که دیوالونه او ستنې ولني نو چت ودرېدی شي پیدا درکوي که نه د الله نوم پرتوګ دی مثال دی او مثال کمیس دی کمیس ته تڼۍ پکار دي که نه او که تڼۍ ولني وایه یا خو به دې وجود ښکاري او یو بل مثال نظیر نه در کوم د الله د نوم ګورې یا به ګناهګار شمه که داسې پرتوګي چې پرتوغاق به کیني تا پټوي داسې لنګ چې غوټه وله ورنه کې تا پټوي نه دا خو د دنیا رواج دی دا خو مثال دی داسې دارو چې پرهیز ورسره نه فایده درکوي بلکل نه درکوي داسې چت چې دیوال او ستنې ولني هېڅ پیدا نه ورکوي د الله نوم او کلمه شهادت لم دیوالونه پکار دي ستنې پکار دي شرطونه دي په حدیثو کې راغلي دي بعضو نه به ځان ساتي بعضې به کوي او بله بیشې د الله نوم سره په مسلمان رحم وکړه د الله نوم سره په ځان رحم وکړه د ګناه نه ځان بچ کا د الله د نوم سره په دین رحم وکړه په هغه شریعت رحم وکړه چې پیغمبر وله وینې توی کړي په هغه شریعت رحم وکړه چې حضرت حمزه وله شهید شوی دی نو د الله د نوم سره رحم وکړه رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکړه چې ځان دوزخ ته ولې غورځوې په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکړه او په شریعت او په دین رحم وکړه کم شریعت او دین چې الله او رسول راکړی دی او صحابه وله قربانۍ ورکړو ګنې د نیکۍ یو بل حدیث هم درته وایم د قیامت پر یو سړی وي او هغه له به نیکۍ ګناه تللی شي یو نیکي به یې کمه شي نیکي کمه شي الله به حکم وکړي دوزخ ته روان کړي د دې یوې نیکۍ دا سزا وله ورکوم بیا به جنت ته ځي که روان یې کړي رب العالمین به ورته فرمایي بنده یو مهلت درکړم چې ناغشتې شي دا نیکي الله که مهلت دې راکړه اوس یو نه چې دله په سلګونو راوړم الحمدلله دی به وایي چې دا خو اتانه خبره ده اوس به ښځې ته ووایم زوی ته ووایم پلار ته ووایم چې راکړه یو 50 نیکۍ نیکي خو ډېر اسان شی دی که نه دنیا کې چې وایي الف زبر آ 10 نیکۍ دنیا کې چې وایي الحمدو څو شوی لکه 15 حرف دی یو په 50 نیکۍ شي چې بسم الله الرحمن الرحیم دی وایي نور 10 حرف دی 10 کم 200 نیکۍ شي دته به معمولي ښکاري چې دا یو نیکي څه شی دی او الله مهلت راکړه چې دله اوس راوړمه او زه ورشي نو دی به راشي په رشتهدارانو به ګرځي بچو له به راشي بچې یو نیکي مې کمه ده له حساب کتابو چې یو کمه ده دا راکړه چې زما نیکۍ پوره شي بابا نیکي دا نشم درکړو ای بچې دنیا کې خو ما اخر تاسو له خوار کړی حرام مې تاسو لګېدلی ګناه خو مې تاسو له کړې ده یو نیکي نشي راکولی بابا دنیا سره تېره ده در باندې خپه یو او که تاله درکمه او زما مخامخ شم او زما کمه شي بیا بسي زما بسي بیا بسي که تاله دره او زه دوزخ ته خو غرغنډې دي اوهو پلار نه به لاړ شي بابا یو نیکي راکړه بچې د نیکو کار پکې نشته ای بابا تا ما سره څونه مینه وه بچې هغه اوس هم شته په دنیا کې تېره ده یو نیکي ولې که تاله درکم زما کمه شي بیا به څه کوم ورونو به وګرځي ور به نه کي ښځې له به لاړ شي ور به نه کي په دوستانو به وګرځي یو به م وله ور یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه دا داسې رواز دی خو د دنیا نه ده دنیا کې موږ د روډ دپاره ښځې دپاره بچو دپاره څونه آخرت خراب کو زما د قسم په خدای که دا در سره دا نیکانې خو په کار دې راځي او که دا بدانې په کار دې نه راځي دا بچې د نیک دی بلکل دې په کار راځي او که خراب دی او لوپر دی قسم په خدای که دې په کار راځي او موږ د لوفرانو بچو دپاره آخرت تباه کړه ته راته پته ده چې دا بچی لوپر دی بېلمازه دی ته راته پته ده چې دا ډاکو دی ته راته پته چې دا رشوتخور دی دوزخ یې دی ته راته پته ده که سترګې مې پټې شي دوام راپسې نه کوي بیا مو له آخرت خرابو دا موږ کمقل یو که روغ یو
امونږ لیوني یو که روغ یو په بار ملکونو کې پراته دي او سفرونه کوي او بچو له پیدا کوي او بچې بېدینه وي بېدینه ولې پیدا کړه دین بچو غم د سره نشته او پیسې ولا صرف ګټې د خدای بنده صرف پیسې ګټل دي بچو له بچي په دین ور واچوه بچي باندې حفظ وکړه علم پې وکړه نه د بچو تربیت نه کې او پیسه والا ګټې په یورپ کې ګرځې او په بار ملکونو کې ګرځې بچو له پیسه پیدا کوم او غم یې نشته بچي دلته لوپرات شو قسم په خدای د کرونو روکو نه چې بچو له ګټې د هغې نه دا بهتره چې د بچي د اخلاقو تربیت وکړو تربیت نه کې د بچي هغه لوپر د تبارې برباد دی هغه د نه رالیږي او بچي الوزوي ای هی دی مسافرو ته زما زړه ډېر زیات حیران شي غریبانان بې کسه د کور نه بار پراته دي د پیسې دپاره او چې رالیږي دلته کې ښځه او بچي ورونه الوزوي او بعضې ګورې داسې مسافر هم شته چې هغوی دلته رالیږي رونه یې الوزوي او پلار یې الوزوي او چې سبا راشي زما پیسې څه شوې دا خو شریکه وه هلکه څنګه شریکه وه ته دلته ناست وې تا مزې کولې او ما بار د ښځې نه او د بچو نه وخت تېر کړی دی او ما ګټلې ده او ټوله دې والوزلو شریکه ده ډېر مسافر په دې کې غرق او تباه دي دلته بیرونه مزې کوي او موټرو کې ګرځي او چې سبا حساب کتاب کوي نه شریکه وه تا به هم ګټلې وه په شریکه کې که نه ما دله غم خادي کو نه به دې کوله که ما نه دې غم خادي خو دې ځان نه م کوله پلان نه دې م کوله دا ډېر خلک په دې مسافرو ډېر ظلمونه کوي ډېر خلک په هغه بچو پلار ظلم کوي هغه ګټي او په نورو ورونه یې خوري د نورو ته م وایي چې بې خوندو تاسو هم لګیا شئ تکړه شئ وګټئ که هغه ګټي ته م وګټه که زه چې هغه وګټله نو ته ډېره که بیا دلته پې تجارت او مزدوري وکړه ډېره یې که نو ټیک ده بیا پکې ستا میسه کړه او بعضې ګورې داسې مسافر هم څخه پکېږي ما چې هغه بار دی او دلته د ښځې سره هم ظلم کوي د بچو سره هم ظلم کوي دا مه کوئ زما وروڼو د قیامت ورځ را روانه ده خدای ته وګورئ الله تپاره نیک اعمال وکړئ د قیامت ورځ بیا به څه کوئ نو هېڅوک بیا په کار نه شي نو بټ سټ به را روان نو یو سړی به ولاړي ما به ورته وایي هلکه څه چل دی ولې خفې زمړه ما سوچېلې بس پرېږده وایي سړی نه ما ته ووایه که نه زه به دې په کار شمه پلار په کار نه شو ورور تربور زوی ښځه ته به مې څه په کار شي ته ما پېژنې نه ووایه څوک به دې نی په کار زه به دې په کار شم وایه وی یو نیکي مې کم او الله مهلت راکړه خو چا م رانه کړه وی یوه وی د ما درکړه ته څوک یې ما پېژنې نه دنیا کې دې چې ته لیدې هم نه اورېدلي دي زما نه نو ولې راکې مړه مې باندې خفه شو مسلمانې نو چې نور چا رانه کړه تی څنګه راکې وی زما د ایمان نه پس صرف یوه نیکي ده څه یوه نو ټول ګناه ده نو زما خو پیسې هم کار نه کوي نو زه ستا خو به پې کار وشي که زه به خو صرف کار نه کېږي یو نیکي ده زه پې دوزخ نه بچ کېږم نو یا یو ارب کاله په دوزخ کې یا یو منډ د پاسه نو ما کار نه کېږي نه کېږي ته خو به پې بچ شې که نه زه دا مې نوم دی الله ته ووایه الله نه ګورې څه پټ نه دي خو د نیکۍ قدر ښه الله ته چې مخامخ شو څه دی وکړه یو پیدا مې کړه الله چا درکړه فلان کی الله نه ګورې بیا درته هم پټ نه دي دا ښکاره وله چې فرشتو ته وایي دی حاضر کې تا دله نیکي ورکړه او ولې الله د زما سره دغه یو نیکي د ایمان نه پس نو ټول ګناه ده دا مسلمان رور مې دی رحم مې پرې راغی رحم دله مې ورکړه زما پیسې هم کار نه کېږي هغه ته وایي زه ستا خو نیکي کم او پوره شوه زه جنت ته او دی بل ته څه وایي وایي تا په ده رحم وکړه وی یو رحم مې وکړه نو وایي ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم ځه نیغ په نیغه جنت د اخرت دار عمل ګورې نه دی دارو تکلیف دنیا کې رحم پکارېږي هلته نه لیکن هلته به الله په رحم ښیي نو چې دنیا کې رحم کوي نو الله به رحم ولې نه نو د رحم معامله الله کوي بلکل کوي بلکل خو د رحم یو قانون دی یو رحم دی نو قانون جدا شی دی رحم جدا شی دی نو د رحم معامله الله کوي خو هر چا سره نه ګوري ښه او څه پته لګي چې په موږ به وکړي که به ونه کړي امید لرو چې یا الله ته به موږ رحم وکړو دا امید به د الله نه ساتو نو لویه ورځ د قیامت زما وروڼو د موږ په سفر دی او دې ته به جمع کېږو او د موږ په ایمان دی او د دنیا د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به را سره خدای پاک کوي او بیا یا دوزخ یا جنت دعا وکړئ څه خبرې پاتې شوې آینده جمعه کې به درته وویل یا الله ته به مو رحم وکړي یا الله مونږ خو هغه څه نه دي کړي چې ته به مو رحم وکړې مونږ خو هر وخت کې خدای ځان سره زیاتې کړې ظلم هم ځان سره کړی دی او زیاتې مو کړې ستا احکامو نه مروګرداني کړې ده او پروردګاره ته ډېر رحم کوونکې په مونږ د رحم معامله وکړې خدایه او زموږ کړونو کې هم رحم واچې
خدای تم د بېرحمۍ نه وساتې، تم د ظلمونو نه وساتې، تم د فتوا فتونو نه وساتې، تم د دنیا او د آخرت د قهر او غضب نه په حفظ و امان کې وساتې پروردګاره. یا الله ته زمونږ نه راضي شي، یا الله ته زمونږ نه راضي شي، او یا الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کې، او الله بچي هم صالحان او دینداره کې پروردګاره. خدای د بچو د غمونو او ټینشنونو نه مونږ په امن کې وساتې. دعا وکړئ د بعضې دوستانو اولاد نشته، یا الله نارینه اولاد والا ورکړي. د چا شته خو جینکۍ دي، الله نارینه اولاد والا ورکړي. خدای نارینه اولاد نصیب کې، الله نارینه اولاد زمونږ نصیب کې د بچو، او خدای ته زمونږ نه راضي شي. بعضې بیماران زمونږ د جمع یو ملګری دی نجیب الله خان، دلته زمونږ هر جمعې مانځله راځي، هغه بیمار دی. دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي، الله وله روغ صحت ورکړي، او هر جمعه مونږ له راځي الله دې روغ صحت ورکړي. نور بیماران دي زمونږ د جمع بعضې ملګري د هغوی کورونو کې بیماران دي، دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي، الله وله شفا ورکړي. ډېر دوستان دي قرضداري دي. مکرم لالا چې دی هغه ناجوړه دی، ظفر لالا رور دی، زمونږ د جمعې خاص ملګری دی. هره جمعه راځي، دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي، الله دې جوړ کړي. څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. خدای چې چاته څه تکلیف دی، ټینشن پریشانی ده، په خوشحالو باندې ورته بدله کړي. او بعضې یو زنانه ده ما ته یې وختي ټلیفون کړو، غریبه ډېره زیاته فریاد کې ده، ډېر فریاد یې ما ته وکړو، او د جمعې دعا راته وکړې، دعا ورته وکړې چې د هغې هغه ټینشن او فریاد خدای په خوشحالو باندې بدل کړي، او الله د غمونو او د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. او بعضې دوستان د بار ملکونو نه رابطې کوي، څوک دلته کوي، دعا وکړئ چې خدای ټول څوک چې دعاګانې چا غوښتې دي الله ته یې وله قبوله کړي. خدای د چا بعضې دوستانو په کورونو کې او په رشتو کې یو بل سره اختلافات دي، دعا وکړئ چې خدای پاک یې په روغ بدل کړي. خدای موږ د هر قسمه غمونو د فتنو نه په امن و امان کې وساتي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو خوشحالۍ هم نصیب کړي، او د دواړو جهانو د غمونو او د فتنو آفاتو نه هم پروردګاره په امن و امان کې وساتي. او خدای ته زموږ نه راضي شي، الله ته زموږ نه راضي شي، زموږ ګناهونه الله په نیکو باندې بدل کړي. مردګانو ته دعا وکړئ چې څومره وفات شوي دی الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي، او خدای پاک زموږ د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي. کم دوستان چې د لرې لرې ځای نه دلته مانځله راځي الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي او برکتونه ولا ورکړي. وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.